السلام علیکم. په سعودي عرب کې به تاسو د الراجي کم اپلیکیشن چې دی هغې نه به تاسو ځان ته ایزي لوډ یا پیکیج به څنګه لګوئ او دې نه تاسو کارډ هم اخیستی شئ. مطلب ستاسو اکاونټ کې بیلنس وي نو تاسو هغې نه ځان له کارډ نمبر راغستی شئ، بل چاته هم لیږلی شئ او ځان له په خپله هم ریچارج کولی شئ. د موبایل سکرین ته به ځم او پریکټیکل طریقه به درته ښیم. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ د ویډیو ځان سره لایک کړئ او دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ چې موږ دغه شانته انفارمیشن ویډیوګان تاسو لپاره جوړو. ښه ملګرو، اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته کم الراجي اپلیکیشن چې دی دا به موږ اوپن کړو. دا چې کله موږ اوپن کړو نو دلته به اوس موږ خپل پاسورډ چې دی هغه به انټر کړو، یو او ټي پي به راشي هغه به موږ الاو کړو او زموږ اپلیکیشن چې دی دا به کولاو شي. بیا ته تاسو ته کته منځ کې ښکاري پیمنټ، دې باندې به کلیک کړئ. بیا دلته د سروسز چې دی دې باندې به کلیک کړئ. دې کې بیا تاسو ته ښکاري ټیلیکام اپریټر، دغه دې باندې به کلیک کړئ. دې کې تاسو ته مختلف قسم کمپنۍ راشي، تاسو سره د کم کمپنۍ سیم دي، مطلب سعودي ټیلیکام، موبایل، ریډ بول، سلام، تاسو سره چې کوم یو وي. نو ما سره چې دي سعودي ټیلیکام کمپنۍ دي، دې باندې به زه کلیک کوم. تاسو ته اول نمبر باندې ښکاري 100 ریچارج، دغه 100 ریچارج باندې به زه کلیک کوم. نو دا تاسو وګورئ دې کې مختلف قسم کارډونه چې دي هغه موږ ته راغله. نو مطلب د 70 ریال باندې به زه کلیک کوم. دا تاسو ته ښکاري دې کې زما د موبایل نمبر هم ایډ دی، د خپل موبایل زه دې نه هم ریچارج کولی شم او بل کس ته زه هم ایزي لوډ کولی شم. ایډ فرام کانټیکټ باندې به زه کلیک کوم. نو د بل کس نمبر به زه ایډ کوم، هغه ته زه ایزي لوډ دې نه کولی شم. او تاسو دې نه کارډ به څنګه اخلئ، د واوچر چې دې باندې به کلیک کوئ او بیا چې تاسو کله نیکسټ باندې کلیک کړئ نو دلته به تاسو ته د کارډ نمبر شو کړي. اوس مطلب دې نه به زه پیکیج څنګه لګوم، دغه 100 پیکیج باندې به زه کلیک کوم. دا تاسو ته ښکاري دې کې مختلف قسم پیکیج دي. اوس د 65 ریال باندې به زه کلیک کوم. دا تاسو ته ښکاري دلته به خپل نمبر زه ورکړم او کته نیکسټ باندې به کلیک کوم نو ماته به پیکیج ولګي. مطلب بل کس ته زه پیکیج لګوم نو ایډ فرام نیو کانټیکټ باندې به زه کلیک کوم، هغه د کس نمبر به زه ایډ کوم نو هغه ته به پیکیج ولګي.